اسلام کلا کې د طالبانو د ایراني ځواکونو پولیس ساتونکو ترمنځ شخړه شوې. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. اسلام کلا کې د طالبانو د ایراني پولیس ساتونکو ترمنځ شخړه شوې ده. د هرات په اسلام کلا کې د طالبانو ځواکونو او د ایراني ساتونکو ترمنځ کلکه شخړه روانه ده. ځایي سرچینې وایي دغه شخړه هغه مهال رامنځته شوه چې کله طالبانو د ایراني پولیس ساتونکو موټر د افغان په خاوره کې دننه ولید. په ورته مهال په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې ښایي طالب ځواکونو د ایران پوځ یو موټر نیول او په شاوخوا کې یې راټول دي. یو شمېر نورې سرچینې بیا وایي چې په اسلام کلا کې طالبان له ایران سره په پوله کې یو سړک پخاوه چې د ایران ساتونکو له مخالفت سره مخامخ شو او لانجه پیدا شوه. وایي ایراني پوله ساتونکي له لانجې وروسته اسلام کلا په موقت ډول تړلې ده. په ورته مهال ځینې ایراني رسنیو هم تایید کړي او ویلي دي چې د اسلامي امارت ځواکونو د ایران پوځ موټر نیول او د ایران ځواکونو هڅه کوي چې بیرته یې ترلاسه کړي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.